علیه و آله وسلم د بعثت او رسالت اول مقصد د اخلاقو شوالی دی. هغه اعظم او اولا شی چې د هغه د پاره رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مبعوث کړه سوی دی هغه ستا د اخلاقو ښه کېدل دي. او هغه دوهم مقصد چې د هغه د پاره دغه سلسله بیانیږي هغه دا چې په تاسې کې داسې ژور او عمیق شوق پیدا سي چې ته ووایې هو واقعا زه غواړم چې زما اخلاق ښه سي. نو په دغه خاطر به زه پر دغسې موضوعاتو چې په تا کې دغه شوق پیدا کوي تاکید او ترکیز وکړم. او دریم سبب چې د هغه په خاطر دغه سلسله نشریږي هغه دا دی چې نن ورځ زموږ په ټولنه کې حتی په موږ او تاسې کې داسې یو مفکوره موجوده او پیدا ده چې د اخلاقو او عباداتو د دین او ژوند په مابین کې جلاوالی ډېر زیات فرق او توپیر ایږدو. د ننه په مسجد کې په ښو اخلاقو سره ښایسته یو، پر انضباط برابر یو، فرض لمونځ سنت او نفلونه پوره کوو، خو د باندې تر مسجد بیا فقط بل شی راڅخه جوړ وي. د باندنی ژوند هغه قسم کوو چې زما او ستا خوښوي. هغه انضباط څه سو؟ انضباط نسته. اخلاق څه سوه؟ اخلاق پروا نه لري. اخلاق نه دي مهم، عبادت خو مې پوره کړی دی. د باندنی ژوند څرنګه چې زه غواړم هغسې کوم، او دین د نن په مسجد کې دی. دغه د ژوند او دین جلاوالی، د عبادت او اخلاقو جلاوالی دا د اسلام څخه نه دي. اسلام هغه وخت اسلام دی چې ټول اجزا یې پوره سي. په اسلام کې داسې اسلام نسته چې اخلاق او عبادات کې سره جلا کوي. متاسفانه نن ورځ داسې خلق ویني چې په عبادت یې خطاوځي، خو بیا یې اخلاق د هغه عبادت سره ډېر ضد او منافي وي. زموږ په ټولنه کې دغه د دین او ژوند جلاوالی پر دوه قسمه ظهور کړی دی. یا په بل عبارت زموږ د ټولنې خلق و دوه قسمه ته ویشل سوي دي. اول قسم یې عابد سیء الخلق، یعنی بد اخلاق عابد. دغسې خلق به دې ډېر لیدلي وي چې په عبادت کې سل په سل کې نمرې وړي. د اشراق لمونځ، څاښتي لمونځ، نور نفلي لمنځونه او نفلي روژې هېڅ نه قضا کوي، خو په اخلاقو کې صفر وي. درواغ، غلا، آزار، تکبر، چم، خیانت، د خلقو خطا ایستل، خلقو ته په خبرو آزار ورکول او داسې نور بد اخلاق ټول یا ځینې پکښې موجود وي. او دوهم قسم بیا داسې خلق سته چې د دوی څخه هم دغه خطا مفهوم او عمل ښکاره کیږي، هغه چې د اخلاق او عبادت د دین او ژوند په مابین کې فرق ایږدي. یعنی حسن الخلق سیء العباده، ښه اخلاق او په عبادت کې صفر. د دغو خلقو اخلاق چې ووینې ته به وایې ماشاء الله پر دغه ښو اخلاقو دا څنګه صدق او اخلاص دی، دا څنګه عفاف او پاکی ده، دا څنګه امانت دی. مګر لمونځ نسته، روژه، حج او زکات نسته. دغه دواړه نمونې عابد سیء الخلق او حسن الخلق سیء العباده د اسلام او مسلمانۍ څخه پوره برخه نه لري. نو دغه اوسنۍ سلسله د دې دپاره وړاندې کیږي چې د دغه مشکل څخه خلاص او یا دغه مشکل د بین یوس. د دغه سلسلې د وړاندې لطفا فتا واړه.
نو دغه اوسنۍ سلسله د دې دپاره وړاندې کیږي چې د دغه مشکل څخه خلاص سو او یا دغه مشکل د بینه یوسو. د دغه سلسلې د وړاندې کولو څخه زما مقصد دا دی چې موږ حسن الخلق بندگان او عابدان سو، نه عباد سیء الخلق یعنی بد اخلاق عابدان. ورونو که تاسې و الهي احکامو ته متوجه سئ وبه وینئ چې نیم امرونه اخلاق دي او دوهم نیم یې عبادات دي، او موږ باید کوشش وکړو چې دغه دواړه سره یو ځای کړو. په دین کې هیڅ کله د اخلاقو او عباداتو په مابین کې انفصال او جلاوالی نسته. حتی ایمان د ښو اخلاقو څخه نه جلا کیږي، یعنی ایمان او ښه اخلاق سره تړلي دي. واوره د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم حدیث واوره. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. من یا رسول الله؟ من لا يأمن جاره ضرره. سبحان الله. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم درې واره په قسم یادولو سره وایي: په والله ایمان یې نه دی راوړی، په والله ایمان یې نه دی راوړی، په والله ایمان یې نه دی راوړی. خلقو ویل: چا یا رسول الله؟ ویل: هغه چا چې د ده همسایه د ده د ضرر څخه نه وي په امان. اوس نو تاسې فکر وکړئ څونه ډېر کارونه دي چې په هغه سره همسایه ته ضرر رسول کیږي، خو د هغو څخه چې هر کار ته وکې ستا د چپې اوږې ملائکه یوه بدي درته لیکي. په ټول عمر و دغه ته متوجه سویه چې ایمان او اخلاق یو شی دی. یو وخت څو نفره و رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته راغله او ویل: یا رسول الله، ان الفلانة تذكر من كثرة صلاتها وصومها وصدقتها غير أنها تؤذي جيرانها. قال: هي في النار. يعني فلاني شذا په ډیرو المنځو، ډیرو روژو، ډیرو خیراتو مشهوره ده. په ټولو خلقو کې دغه اوصاف نشر دي، مګر همسایگان آزاروي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل: دا په اور کې ده. سبحان الله. ورونو د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په ښار کې یوه ښځه په ډېر عبادت، روژو، خیراتو مشهوره سوې ده. هر ځای د دې د عبادتو خبرې کیږي، مګر د همسایه د آزار په خاطر په اور کې ده. او دغه رنګه یو وخت د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په حضور یوه ښځه یاده سوه چې ویل په لږو لمنځو، لږو روژو او لږو خیراتو سره مشهوره ده، مګر همسایگان نه آزاروي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل: هي فی الجنه. دا په جنت کې ده. نو ورونو د ایمان او اخلاقو په مابین کې انفصال او جلاوالی نسته. دواړه یوه لار او یو مقصد دي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي: ان شر الناس منزلة عند الله يوم القيامة من يتركه الناس تقاء لشره. سبحان الله. عجب نبی دی، عجب لارښوونې دي. فرمایي: په ورځ د قیامت د الله عز وجل په حضور بدترین د خلقو هغه څوک دی چې د ده د شر څخه د ځان ساتلو په خاطر خلق دی پرېږدي. یعنی خلق یې د شر څخه بیریږي، نو لرې ځینې ګرځي، نه ورسره مخامخ کیږي. ستا هغه لمنځونه څه ارزښت لري چې خلق دې د شره بیریږي، لرې درڅخه ګرځي. نو ورونو د دغه سلسلې په اورېدلو سره موږ غواړو چې زموږ اخلاق صحیح او مثبت سي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي:
ایمان څو شپېته یا څو اویا درجې او حصې دي. هغه لوړه درجه د لا اله الا الله ویل دي او هغه کښته درجه د لارې څخه د آزار لرې کول دي. ولیدله چې د لارې څخه د آزار لرې کول د ایمان یوه حصه او درجه ده. نو د هغه چا په باره کې څه فکر کوې چې د کور یا موټر د کلکین څخه د پیپسي قطۍ، د میوو پوستکي یا نور شیان د لارې او سړک و مابین ته راغورځوي، یا د کور څخه انبار راباسي، د